الرحمن الرحیم. سلامونه، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. نن بیا هم داسې یو مثال باندې کار کوو. دا البته یو ګاډر ده چې دې طرف کې د ای په نقطه کې فکس ده. البته چې فکس ده نو په دې محور د ایکس په محور کې هم قوه په دې ریاکشن لري، د وای په محور کې هم لري او مومنت هم لري. او دې قسمت کې یو بل مومنت چې هغه 2 کیلو نیوټن ضرب متر ده. او همچنان د دې په دغه څوکه کې یوې قوې عمل کړی چې هغه په 80 درجو باندې عمل کړی، هغه 2 کیلو نیوټن ده. نو دې لپاره زه ضرورت لرم چې آر ای پیدا کړم او ورسره دلته چې کوم مومنت تولیدېږي دا مومنت پیدا کړم. نو د دې لپاره زه راځم اول کې مجموعه د اف ایکس د ایکس په محور باندې څومره قوې دي هغه چې کوم مساوي په صفر کوم. اف ایکس مساوي په صفر. نو دې محور کې زه دا صفر کوم او دغه جهت چې کوم مثبت نیسم. نو د دې لپاره زه یو خو ایکس ای لرم. ایکس ای دا مثبت او بل څه دا پی ایکس ته چې له دې جهت نه عمل کړی د دې خلاف، پس منفي پی ایکس مساوي په صفر. که زه چېرته دې ته اوله معادله ووایم او بیا راشم مجموعه د اف وای مساوي په صفر. د وای په محور کې زه څومره قوې دي هغه زه چې کوم مساوي په صفر کوم او دا پورته جهت د دې چې نیسم مثبت نیسم. نو دې کې یو وای ای ده، وای ای ده او بل څه ده، بل دغه پی ده، پی وای چې له پاسه عمل، پس دا د دې خلاف ته دا منفي نیسم پی وای مساوي په صفر. دا که چېرته زه دوه معادله ورته نو زه راځم دلته پی وای ته زه ضرورت لرم. نو زه پی وای پیدا کوم. پی وای مې مساوي کېږي دغه پی چې 2 کیلو نیوټن ده، یعنی پی ضرب د ساین څو درجو 80 درجو. پی زه لرم 2 کیلو نیوټن ضرب در ساین د 80 درجو. ساین زه د 80 درجو پیدا کوم، ساین 80 درجه 0.8. نو دا که چېرته زه ضرب 2,1.3 کیلو نیوټن، پس پی وای مې مساوي شو 1.3 کیلو نیوټن. اوس پی وای مې پیدا کړ. اوس زه چې کومه پی ایکس هم پیدا کومه. نو پی ایکس دا به مساوي شي، پی ایکس دغه قوه ده، پس دا به مساوي شي پی ضرب د کوساین د کوم درجو کوم زاویې 80 درجې. نو دا به مساوي شي پی څومره ده 2 کیلو نیوټن ضرب کوساین د 80 درجو زه پیدا کوم، لیکم کوساین 80 درجو 0.5. نو دا به شي 1 کیلو نیوټن، پس پی ایکس د مونږه 1 کیلو نیوټن شو. اوس راځم د دې لپاره چې زه دلته دا البته اف ایکس کې زه دا قیمت نسم پیدا کولی. نو دې لپاره زه مجبور یم چې دې یو نقطه کې مومنت ونیسم
زه دلته راځم مجموعه د مومنت. البته زه د A په نقطه کې مومنت نیسم. د A په نقطه کې مومنت مساوي په 0 او دا جهت چې کومه مثبت نیسم. دا جهت مثبت نیسم. نو دا به مساوي شي. زه اول دلته راځم M د A دا جهت ده. نو MA دا جهت منفي دغه داسې عمل کړی، یعنی خلاف د دې منفي M. بل دغه پی وای ده. پی وای دا څه ده؟ د دې هم جهت ده. نو دا هم څه راځي؟ مثبت راځي. مثبت پی وای ضرب فاصله یې څومره ده له دې نه تر دې پورې؟ دغه فاصله دوه متره ده. نو راځم ضرب 2 متره مساوي په 0. نو زه دلته راځم MA منفي M قیمت مونږ لرو 2 کیلو نیوتن ضرب در متر مثبت پی وای مونږ دلته پیدا کړ 1.3 کیلو نیوتن ضرب څومره 2 متره. دا به مساوي په 0 شي. دا لږ نور هم زه ساده کوم. نو زه راځم MA منفي 2 کیلو نیوتن ضرب در متر مثبت دغه له دغه سره ضرب کوم، یعنی لیکم 1.3 ضرب 2 3.6 کیلو نیوتن ضرب در چه؟ متر. دا مساوي په 0. نو زه راځم MA دا پیدا کوم. دا نو زه راځم 3.6 نه منفي 2 کوم. دا کېږي 1.6 مثبت ده چې له مساوات نه اخواته لاړ شي منفي راځي. منفي 1.6 کیلو نیوتن ضرب در متر. نو زه اوس راځم مومنت مې دلته پیدا کړ. اوس زه RA پیدا کوم. RA چې په دې محور باندې دلته څه ده څومره د RA دپاره RA دلته زه لیکم جذر XA مربع مثبت YA مربع. نو دلته XA او YA ته ضرورت لرم. نو XA زه د کوم معادلې نه پیدا کوم؟ XA دغه دلته مونږ ویل XA منفي PX مساوي 0. دا اول معادلې نه استفاده کوم. نو دا که چېرته زه XA دا مساوي کېږي منفي ده له مساوات نه څخه خواته راشي مثبت PX قیمت یې مونږ څومره پیدا کړی 1 کیلو نیوتن. راځم PX مې پیدا کړ، البته XA مې پیدا کړ. اوس چې پیدا کوم YA پیدا کوم. YA نو YA دلته نږدې نه پیدا YA منفي PY مساوي په 0. دوه مې معادلې نه. پس زه YA
دغه منفي ده چې له مساوات نه اخواته لاړ شي مثبت کېږي. قیمت یې څه شی ده؟ پی وای 1.3 کیلو نیوتن. اوس زه دلته راځم همدغه قیمت زه پکې اچوم، لیکمه جذر اکس ای مربع یعنی 1 کیلو نیوتن مربع جمع اکس ای مربع وای ای مربع 1.3 مربع. نو ځکه چې هلته زه راشم یو مربع یو کېږي 1.3 مربع جمع یو او د دې جذر نیسمه 1.99 کیلو نیوتن. پس آر ای می پیدا کرد 1.99 کیلو نیوتن. اوس راځم د دې لپاره چې زه دا امتحان کوم. نو د امتحان لپاره زه کولی شم راسم د بی په نقطه کې چې کوم مومنت ونیسم. اوس لیکم مجموعه مومنت د بی په نقطه کې مساوي په 0. دې نقطه کې چې کوم مومنت نیسم دا جهت مثبت نیسم. نو زه راځم لیکم ام دغه دا جهت ده. نو دا چې کوم مثبت نیسم ام منفی دغه ام ای ده. نو دا د دې خلاف ده منفی ام ای منفی وای ای دغه څه ده؟ دغه ده وای ای یعنی دام څه ده؟ د دې خلاف ده منفی وای ای ضرب در 2 متره دغه فاصله 2 متره دا مساوي په 0. اوس ام قیمت مونږ پیدا کړی ده. ام قیمت مونږ ته تیار راکړل سوی ده 2 کیلو نیوتن ضرب در متر منفی ام ای مونږ پیدا کړ. ام ای قیمت مونږ پیدا کړ منفی 1.4 منفی وای ای مونږ پیدا کړ 1.3 ضرب در څو متره؟ 2 متر مساوي 0. پس 2 کیلو نیوتن ضرب در متر منفی ضرب منفی مثبت 1.4 منفی 1.3 ضرب 2 3.8 دا مساوي 0. نو زه لیکم دغه دواړه څه دي؟ مثبت دي. نو زه لیکم 2 جمع 1.8 3.8 منفی 3.8 مساوي په 0. دا مثبت ده دا له دې سره خلاص پس 0 مساوي په 0.